سلام له خورشید د 2 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې طالبانو له 2 بندخونو څخه باندې 80 بندیان د افغان کمانډو ځواکونو له لوري آزاد شول. د 215 میوند قلو اردو قمندانۍ مرستیال وایي دغه بندخونې چې په د بابا کاري سیمه کې موقعیت درلود تېره شپه کشف او د سپین ږیرو او ماشومانو په ګډون 80 بندیان آزاد شول. سرچینه زیاتوي په دې عملیاتو کې د بندخونې 2 ساتونکي وژل شوي او 2 نور کسان یې نیول شوي دي. ولسوالۍ د بابا په کلي کې د خاصو قوتونو لخوا 80 کسان د 2 زندانونو نه آزاد شو او دوی ټول انتقال شوي دي شوراب ته چې دوی پس له درملنې نه مو بیرته خپل کلي ته استوي. و پاکستاني جنګیالي په کونړ کې د افغان ځواکونو له لوري ووژل شول. د 201 سیلاب قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام سیمه کې ترسره شوي 8 نور پاکستانیان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې هم د ورته عملیاتو په پایله کې د دولت 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور یې ټپیان دي. په افغانستان کې د چین سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې له وچکالۍ او سیلاب ځپلو سره د مالي او خوراکي توکو مرستې کوي. لیو جین سونګ تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد یې د طبیعي پیښو پر وړاندې د اړوندو وزارتونو او ادارو د تخنیکي پوهې او ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې هم همکارۍ ته چمتو دی. د نوموړي په وینا بیجینګ هڅې کوي چې د سیمې د امنیت ثبات او پرمختګ په برخو کې فعال رول ولري. له دې سره سم ولسمشر غني هم د سیمې په ثبات او پرمختګ کې د چین هیواد رول مهم وباله او زیاته کړه چې افغان حکومت هم په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلې یو قمندان د پولیسو لوري ونیول شو. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانۍ وایي دغه کس چې عبدالمتین نومیږي او په متینک مشهور دی تېر ماښام په خان آباد ولسوالۍ کې له پولیسو سره تر یوې نښتې وروسته له خپل یو کس سره یو ځای نیول شوی دی. ویل کېږي دغه کس له ډېرې مودې راهیسې په یادې ولسوالۍ کې له خلکو باج اخیسته او په ډېریو ترورونو او اختطافونو کې هم لاس درلود. او ولسمشر غني وایي د پولیسو دنده د امنیت ټینګښت دی او حکومت هم د پولیسو د امنیت په خاطر د استحکاماتو په جوړولو سره مسؤلیت لري. نوموړي تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت له ستر امنیتي مرستیال د کابل امنیه قمندان او د پلازمینې د پولیسو د حوزو له آمرینو سره په کتنه کې زیاته کړه پولیس او ټول هیوادوال مکلف دي چې قانون رعایت کړي او هیڅوک نشي کولی د پولیسو پر ضد له زوره کار واخلي. ولسمشر همداراز د پولیسو د حوزو ترمنځ او نورو امنیتي او کشفي بنسټونو سره په لا همغږۍ ټینګار وکړ او په ډاګه یې کړه چې د پولیسو د امنیتي حوزو تشکیلات او جوړښت ودانۍ او قراردادونه بیاکتنې ته اړتیا لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.